السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو ته د داسې چا په اړه معلومات درکړم چې په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره ده. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ دا چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. محلواک چې اصلي نوم یې فاطمه ده، په 1480 کې په لغمان ولایت کې زیږېدلې ده. هغې خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په سپین کلي ښوونځي کې پای ته رسولې دي. د مکتب څخه د فارغت وروسته هغې په کابل کې په یوه خصوصي پوهنتون کې د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې پیل کړې او لا جریان لري. محلواک چې څه موده راهیسې د افغاني فلمونو او سریالونو نړۍ ته راغلی ده. د هغې مشهوره سریالونه د شیربانو او خاتون په نامه دي. محلواک هغه وخت مشهوره سوه چې څه موده مخکې یې د غریبو کورنیو سره مرستو لړۍ راپیل کړه. محلواک د خپل ښایست او ښه استعداد له امله اوس د موډلینګ په برخه کې هم مصروفه ده، چې له دې لارې غواړي نړۍ ته د افغانانو اصلي کلتور ورمعرفي کړي. محلواک وایي په دې لاره کې مې د کورنۍ او ټولنې دواړو سره مبارزه کړې ده. د هغې په وینا د زیاتو مشکلاتو ګالل د دې لامل سوه چې زه اوس تر دې ځایه راورسېدم. محلواک پښتنه پیغله ده چې د پښتو، دري، اردو سربیره په انګلیسي ژبه هم پوهیږي. هغه یوټیوب چینل هم لري چې د څه موده راهیسې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. هغې د یک تلویزیون سره په مختلفو برنامو کې هم کار کړی دی. واک 50 کیلو وزن لري، اوس مهال مجرده ده. همدارنګه واک 2 خویندې او 3 ورونه لري چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي. محلواک په مختلفو بخشونو کې زیات شمېر ایوارډونه او جایزې ترلاسه کړي دي. محلواک هیله لري چې یوه ورځ په هیواد کې سوله راسي او دوی وکولی سي چې په آزاده توګه کار وکړي. دا زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که د هر چا په اړه معلومات غواړئ لاندې په کمنټ کې راته ولیکئ. تر بیا د الله په امان.